د لوی او مهربانه خدای جل جلاله په سپېڅل نامه اوریدونکو ستړي مسئ وخت او شیبې مو نیکمرغه. نن پنجشنبه ده د 1404 هجري شمسي کال د جوزای غبرګولي د میاشتې 9 نیټه چې د روان 2025 کال د جون د 19 نیټې سره سمون لري. تاسو نیم ساعته خبري ټولګه پر 115.2 FM څپه باندې اورئ او د نن خبري ټولګې تخنیکي چارې ښاغلی غلام رباني الهام کنټرولوي او په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د سابل مرکز قلات کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت یو سایت فعال سو. روزګان کې ګڼ شمېر نشهیي توکي نیول سوي. له 2023 کال راهیسې له 5 میلیونه څخه ډېر افغانان خپل هیواد ته راستنه سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران مذهبي مشر وایي د ایران ولس به د تپل سوي جګړې او سولې پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. اوس هم بشپړ خبرونه ویان د غلام قاهر قاصد. د سابل ولایت په مرکز قلات اړوند د پولیسنګي سیمه کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت یو سایت فعال سو. د سابل ولایت مرکز قلات د پولیسنګي سیمه چې د کابل او کندهار عمومي سړک ته نږدې پرته ده اوس د افغان بیسیم مخابراتي شرکت له لوري د 2G او 3G شبکو تر پوښښ لاندې راغلي. د یاد سایت له فعالیدو سره به نه یوازې د پولیسنګي او کلاچو سیمې بلکې د سابل او کندهار په عمومي سړک پرتې ګڼې نورې سیمې هم تر مخابراتي پوښښ لاندې راسي چې له دې سره به د خلکو د اړیکو اسانتیاوو ته پراخ خدمتونه برابر سي. د یادونې وړ ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر د یوه ځانګړي حکم له مخې ټول مخابراتي شرکتونو ته سپارښتنه سوي چې پر عمومي سړکونو دي مخابراتي خدمات فعاله وساتل سي. د دغه حکم په اساس افغان بیسیم مخابراتي شرکت یاد سایت فعاله کړی او اوس یې خدمات وړاندې کیږي. زو زموږ شمال لویدیځ ګاونډ روزګان ته د روزګان ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ کې ګڼ شمېر نشهیي توکو نیولي او نشهیي توکو د پروسس یوه کارخونه یې هم له منځه وړې ده. تفصیل یې له روزګان څخه زموږ همکاره ښاغلی حبیب الفت وړاندې کوي. روزګان کې امنیتي مسؤلین د یو لړ نشهیي توکو د نیولو خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ ویاند بلال روزګانۍ وایي چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو د مرکز ترینکوټ دوهمې حوزې او د هراوت ولسوالۍ ځینو سیمو کې د یو لړ عملیاتو پر مهال د 150 کیلوګرامو اومانو نیولو ترڅنګ د یادو نشهیي توکو د پروسس یوه کارخونه هم له منځه وړې ده. امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د مرکز ترینکوټ د دوهمې حوزې په درابشان سیمه کې او د هراوت ولسوالۍ په ګټسر سیمه کې د اومان نشهیي توکو پر وړاندې عملیات ترسره کړل. په یادو عملیاتو کې 150 کیلوګرامه اومان نشهیي توکي له منځه یوړل شول او سره هغه اجناس وو چې هغه د کارخونو کې د تولید لپاره استعمال کېدل. د روزګانۍ په خبره د نیول سوي نشهیي توکو په تړاو یې 6 تنه هم نیولي چې تر پلټنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. او د دې څنګه امنیتي منصوبینو 6 کسانان هم د یادو توکو په تور نیولي دي چې وروسته به اړونده عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د امنیتي مجاهدینو له لوري د روزګان ولایت بېلابېلو سیمو کې د کشفي عملیاتو پر مهال د زرګونه کیلوګرامو نشهیي توکو ترڅنګ د یادو توکو د پروسس کارخونې هم له منځه وړي او په تړاو یې شکمن کسان نیول سوي دي. دا وطن د شملو زو پکتیا ته د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت کلینیکونو لپاره غیر طبي وسایل او دغه راس د واکسیناتورانو لپاره موټر سایکلونه وررسېدلي چې ډېر ژر به هغوی ته وروویشل سي. ارمان زازی په تړاو له پکتیا څخه ریپورټ راکوي.
پکتیا ولایت کې د حوزوي روغتون په ګډون د 40 روغتیايي مرکزونو لپاره د نږدې 3 میلیون افغانیو په لګښت غیر طبي وسایل او 15 شاراده موټر سایکلونه چې د واکسیناتورانو لپاره ځانګړي شوي دي ژر به اړوند ولسوالیو کې یاد مرکزونو ته ورسول شي. د پکتیا مې روغتیا رئیس ډاکټر معراج ګل عادل په دې اړه وویل نن ورځ د یونیسف د حکومت مالي لګښت باندې د هلمند پرسیا او د ساتامي په همکاري هلو ځله باندې 15 واکسیناتوران چې استخدام وشو امتحان واخیستل شو نو د هغو لپاره یونیسف مالي لګښت باندې 15 موټرسایکلې هم واخیستل شولې. د مسؤلینو په وینا دغه توکي به د هغو ستونزو په راکمولو کې اغیزمن تمام شي چې تر دې وړاندې یاد مرکزونه یې له ستونزو سره مخ ول. د پکتیا اقتصاد رئیس محمد انور راشد وایي دا تاسو هم ونی چې غیر طبي وسایل تقریبا په اندازه د کم 3 میلیون افغانیو په ارزښت باندې چې موټرسایکلونه دي او د ور وژونکي آلات او فرنیچر سامان د میزونه او چوکۍ او نور ځینې سامانات د توزیع شول. په دې سره موږ د ولایت په سات بخش کې هغه څه ستونزې وسره حل شي. په آینده کې هم کوشش کوو چې د هلمند موسیقي او نور موسسات دې ته وهڅوو چې د سات بخش کې زموږ په ولایت کې مختلفې همکاري وکړي او خلکو مشکلاتو سره حل شي. ورته مهال واکسین تطبیقونکي وایي اوس به هغو سپینو ساحو ته پر تګ بریالي شي چې پخوا ورته واکسینونه نه ورسول شوي. له ډلې فرید الله د افغانستان ملي راډیو ته په دې اړه وایي دا موټرسایکلونه چې موږ ته توزیع کړو دا زموږ لپاره د سهولت موږ کولی شو هغه چې زموږ لپاره وایي ایریاګانې سپینې ساحې ټاکل شوي دي هغه په ډېره اسانۍ سره موږ هغه کاور کړو هغو ته موږ د واکسین سهولتونه خدمات ترسره. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د درملو او طبي وسایلو برخه کې په دغه ولایت کې د مسؤلو ادارو او ځینو مؤسساتو لخوا د پام وړ مرستې ترسره شوې دي. دا وطن د شملو تاسو زابل ملي راډیو ته غوږ یاست. په بلخ ولایت کې د یو افغان پانګوال له لوري د ازبکستان د ساختماني توکو د تولیدونکي شرکت ته استازولۍ مرکز پرانیستل سو. نورحال بلخ څخه زموږ همکار ښاغلی بشیر رااوروي. د ساختماني محصولاتو شرکت د پرانیستلو په مراسمو کې د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نور الهادي ابو ادریس د ازبکستان سره د افغانستان اړیکې مخ پر ودې وبللې او ټینګار یې وکړ چې په هیواد کې باید ډېرې پانګونې وسي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر سي. واقعا خیلی در آینده آدم روشانه میاندازه که شاید از اضافه هم کلان کنه ایستها ما شاهد حال باشیم قسم نمایشگاه اینجا ما داشته باشیم. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس اسدالله اسدي د یاد استازولۍ مرکز پرانیستل د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې اړین بولي او هیله څرګندوي چې دا ډول محصولات باید په هیواد کې هم تولید سي. تولیدات به داخل کشور ما صورت بگیره میتونه سبب توسعه و صادرات در مارکت‌های دیگر شود. شما قسمت که شاهد باشین یکی از شرکت‌های تولیدی ما آقای شکر قناتبخش تولیداتشان حتی به کشورهای آسیای میانه و قزاقستان صادر میشد. شاید سوال خلق شود که همین سخونا میتونن تولید بکنن. طبیعی است که افغانستان یگانه چیزی که ارزان است نیروی کار است. به اون خاطر ارز استفاده بشه. اگر یک شرایطی با کشورهای همسایه مهیا شود که برخی از تولیدات در این صورت بگیره طبیعی است نسبت در کشورهای بیرون میزان زیاد است خیلی ارزان تمام بشه و میتونه به کشورهای دیگر استفاده شه. په همدې حال کې د شرکت مدیر محمد توفیق امینی وایي دوی هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې په هیواد کې د ساختماني محصولاتو لپاره د تولید یوه کرښه جوړه کړي. خطای تولیدی را به افغانستان از قبیل آلومینیوم و اکفا تولید اکفا بیاریم که شاید از او خود در سالهای بعدی خود شاهد بودیم که ما خطای تولیدی را میخواهیم که در اینجا ایجاد کنیم. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د داسې شرکتونو پرانیستل او پانګونه ګڼ شمېر هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابروي. د راپورونو په دوام د کندوز ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست له لوري په دشت ارچه ولسوالۍ کې پر څه باندې 700 اړمنو کورنیو لومړني خوراکي توکي وویشل سوه. رضا افشار او د راپور پوره تفصیل. د کندوز ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست لخوا سلګونو اړمنو کورنیو ته یو اندازه لومړني خوراکي توکي وویشل شو. د دغه ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست د خوړو نړیوال سازمان سره په همکارۍ د دشت ارچې ولسوالۍ پر 215 اړمنو مستحقو کورنیو
اوړه غوړي د نخود مالګه او ځینې نور اړین خوراکي توکي ویشل. د دغه ادارې ویان حمید خان مومن په دې تړاو داسې وایي: د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست د چتر لاندې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرستې د دغه ولایت د شرشي ولسوالۍ 235 اړمنو کورنیو لپاره وویشل شوې. په دغه مرستو کې هر کورنۍ سره 100 کیلو اوړه، 10 لیټره غوړي، 12 کیلوګرامه د نخود او 1 کیلو مالګه مرسته ترسره شوه. ورته مهال د دغه لرې پرتې سیمې 2 تنه اوسېدونکي اسدالله او محب الله د یادې ادارې او همکارو مؤسسو له بشري مرستو مننه او قدرداني کوي، خو یادې مرستې د ځان لپاره کافي نه بولي او راتلونکي پر دوام ټینګار لري. ما یک تشکر میکنیم از امارات اسلامی جلب و جلب میکنم و مؤسسات برای ما همکاری کرده. یک جان تشکری زیاد میکنیم. اگر پیشتر از این خط ما کمک کنه ما بسیار خوشحال میشیم که مردم بسیار ضعیف و همه تو کمبود است. مؤسسات برای ما کمک میکنه. WFP کمک هایشان مثلا چیزی بیشتر کنن خوب است. اقتصادی مردم ضعیف است. از مسئولینی که امارات اسلامی است این مسئله را برای ولسوالی دشتچی جلب جذب میکنه. تشکر میکنیم از اونا. خیر ببینم. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف تازه په یو راپور کې ویلي چې د افغان ماشومانو ترمنځ د بېوزلۍ او لوږې د له منځه وړلو او په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د ژغورلو لپاره به په راتلونکي لنډ وخت کې یو نوی پروګرام پیل کړي. په لغمان ولایت کې 60 زره څارویو ته د کانګو ناروغي د مخنیوي په موخه د واکسین د پلي کېدو لړۍ پیل شوه. نورحال په راپور کې د کانګو ناروغي د مخنیوي په موخه د لغمان نورلام سیبدرې د منډال قریه په افغان لامکري کې د مالدارانو څارویو ته واکسین پیل شو. په شرقي زون کې د هالند کمیټې صحوي مسؤل ډاکټر رحیم الله سلیمي وایي یاد واکسین به د هالند کمیټې په تخنیکي ملاتړ د اروپایي کمیټې په مالی لګښت او د کرنې ریاست په همغږۍ له 15,000 څخه تر 20,000 غټو وړو څارویو ته تطبیق شي. د افغانستان لپاره هالند کمیټه د اروپایي اتحاد په مالی ملاتړ او د کرنې ریاست سره په همغږۍ د لغمان ولایت په شپږو ولسوالیو د مرکز په شمول 20,000 حیواناتو ته د چینجي ضد دوا تطبیق کمپاین د الینګار ولسوالۍ په نورلام صاحب دره کې عملاً پیل شو. مالدارانو نه هیله دا ده چې دغه کمپاین کې په مستقیم ډول باندې برخه واخلي. بل لور ته د یادې سیمې مالدارانو هر یو اکبر خان او روزي خان د هالند کمیټې څخه خوښي ښوده چې د دوی د څارویو لپاره د کانګو ناروغۍ د مخنیوي واکسین او د درملو په تطبیق کې مرسته او همکاري وکړه. هالند موسسه ډېره مننه چې دلته راغلي دي او یو 2 کال کېږي چې د خدمت ته دی حاضرېږي او دوايي راوړي مالدارانو ته. اوس یې دوايي شروع کړې ده او مالونه ان شاء الله مخکې نه اوس ښه شوي یم د مریضینه. وختونه موږ همدغه لرو چې مالونه ډېر مرضونه پیدا شوي دي او موږ دپاره د مالونو د واکسین او د نور د مرضونو لپاره دوايي لکه چې مالونه خرابېدو او د مثال شیدې کمېدو او د نور داسې موږ ضرور لرو چې موږ سره همکاري وکړي. دا یادونې وړ ده چې د یادې کمیټې له لوري به د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ د مخنیوي په موخه واکسین ترسره شي چې څو ورځې به دوام وکړي. دا وطن د شملو مننه درنو اوریدونکو چې لا هم راسره ملتیا کوي او لا هم سابل ملي راډیو ته غوږ یاست او خبري ټولګه اورئ. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې له 2023 کال راهیسې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 15 میلیونه څخه ډېر افغانان په خپله خوښه او یا هم په جبري توګه خپل هیواد ته راستانه سوي دي. تفصیل په راپور کې په داسې حال کې چې هر ورځ په سلګونه افغانان په خپل خوخه او یا هم په جبري توګه خپل هیواد ته راستنېږي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمطلب حقانی وایي له 2021 زیږدیز کال راهیسې تر دې دمه له بېلابېلو هیوادونو څخه له 15 میلیونو زیات افغانان په خپل خوخه یا هم په جبري توګه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت له فتح راوروسته تر اوسه پورې له ګاونډیو هیوادونو
3,10,000 کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوي دي چې د افرادو تعداد 2,843,000 تنه کیږي. د دوی له جملې څخه 1,15,000 کورنۍ له پاکستان هیواد څخه راغلي دي او 1,15,000 کورنۍ له ایران هیواد څخه راغلي دي او 390 کورنۍ له ترکیې هیواد څخه خپل هیواد ته راستنې شوي دي. همداراز په ورته مهال له یادو هیوادونو څخه 2,433,000 تنه مجردین چې له کورنیو پرته وو په خپله خوښه او په اجباري توګه باندې هیواد ته راستانه شوي دي چې د دې ټولو مجموعي تعداد 5,281,000 تنه کیږي. د نوموړي په خبره په تیرو 13 میاشتو کې بیرته راستنو شویو افغانانو ته د نورو عامه خدماتو د وړاندې کېدو ترڅنګ نږدې 1,220 ملیون افغانۍ نغدې پیسې هم ویشل شوي دي. تقریبا په تیرو 13 میاشتو کې له دغو راستنو شویو مهاجرینو سره د نورو عامه خدماتو سربیره تقریبا 1,120 ملیونه شاوخوا افغانۍ په دوی باندې نغدي ویشل شوي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپور رومان شیرزاد وایي اسلامي امارت هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو تود هرکلی کړی دی. اسلامي امارت تقریبا د 10 ولایتونو په شاوخوا کې 50 ښارګوټي ورته مهیا کړي دي او ډېر ګرم او ډېر ښایسته استقبال یې کړی. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت چارواکو تل په هیواد کې افغان کډوالو ته د غوره خدماتو وړاندې کولو او د ژوند اړینو اسانتیاو په برابرولو ټینګار کړی دی. دا وطن د شملو د راپورونو په دوام د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د غونډې ګډونوالو د یو باثباته افغانستان د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې با امن افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. نورحال په ریپورت کې د بروکسل د غونډې ګډونوالو د یو باثباته او د نړیوالو اصولو پر وړاندې د ژمن افغانستان د ملاتړ لپاره د یو همغږي او دوامداره دریځ د غوره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. د اروپایي ټولنې استازو، سیاسي بنسټونو او د ځینو هیوادونو استازو د بروکسل په 2 ورځنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت ارزولی دی. د دې غونډې په خپره شوې اعلامیه کې د سیمې ثبات د افغانستان په وضعیت پورې تړلی بلل شوی. د اروپایي ټولنې د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي ګډونوالو د یوې داسې همغږۍ او پراخې کړنلارې پر اړتیا ټینګار وکړ چې د نړیوالو نورمونو او ژمنو پر بنسټ د سوله ییز او باثباته افغانستان ملاتړ وکړي. د سیمې ثبات افغانستان له راتلونکي سره تړلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت د چین قرغیزستان په ګډون د ځینو هیوادونو دریځ ستایلی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو همکاریو ریاست سرپرست سلطان بن احمد العیسیری چې په یاده غونډه کې یې ګډون کړی ویلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د بشردوستانه هڅو د پیاوړتیا، د مرستو د اسانه او اغیزناکه رسولو او د هغو کسانو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی چې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت ویان د عبدالرحمن حبیب د بروکسل ګډونوالو او د قطر هیواد د دریځ څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان سره بنسټیزې مرستې وکړي. دا چې هیواد مو له اوږدې جګړې راوتلی او اقتصادي بیا رغونې برنامو پلي کېدو ته اړتیا لري او له بلې خوا طبیعي آفتونو او اقلیمي بدلونونو سره مخ هیواد ده. بشري مرستې کولی شي په بیړنیو او اضطراري حالاتو کې د ژوند ژغورنې، ټولنیز ثبات او معیشتي ستونزو حل لپاره اغېزې ولري. خو اساسي حل لاره دا ده چې نړیواله ټولنه او مرسته کوونکي هیوادونه د محدودیتونو د لرې کولو ترڅنګ د اقتصادي لومړیتوبونو سره سم د پراختیایي مرستو له لارې خلکو لپاره د کارموندنې او اشتغال د فرصتونو په برابرولو کې ونډه واخلي. د سیاسي چارو شنونکی حسن خان احسان بیا په دې باور دی چې د یادې غونډې ګډونوالو دریځ د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ له پامه نه دی لوېدلی. افغانستان لا هم د نړۍ د توجه مرکز ده او قطر د اسلامي امارت لپاره د تعامل یو مهم ملاتړ کوونکی دی. اسلامي امارت دا یو مهم او ارزښتمن فرصت چې نړیوال باور نور هم زیات کړي او خپل دریځ توضیح کړي او د تعامل او مشروعیت دروازې نور هم پرانیستل شي. هیره دې نه وي چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې دا غونډه د روانې زیږدیزې میاشتې پر 14 او 18 نیټه
د اروپایي ټولنې د لوړپوړو چارواکو، د خلیج هیوادونو، د جیو ډلې شریکانو، ملګرو ملتونو او د نړیوال بانک استازو په ګډون کې جوړه شوې وه. درنو اوریدونکو، د هیواد داخلي خبرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. اوس پام وکړئ څو نړیوالو خبرونو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ایران سره د ستراتیژیکو همکاریو قرارداد کې د پرمختللو وسلو ورکړه شامله نه ده. پوتین پرون چهارشنبه وویل ایران له اسرائیل سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرزبورګ کې په یوه خبري کنفرانس کې خبرې کوي ویل چې د مسکو لخوا تهران ته ورکړل شوي پوځي تجهیزات د اسرائیل له جګړې سره هیڅ ارتباط نه لري. پوتین د هغه پوښتنې په جواب کې چې روسیه د اسرائیل پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ دغه هیواد ته پرمختللې وسلې ورکوي او کنه ویل د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوځي تړون کې د پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ورکړه شامله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تیرو 3 کلونو کې په اوکراین کې په ایران کې جوړې شوي د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې په ډېری بریدونو کې په ښکاره کارولې دي. له بدخشان تر اټک لردی کبر. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري کایا کالاس خبرداری ورکړی چې روسیا د سایبري بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغې چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې وینا کول ویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري چې له خپلو سرتیرو په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغې په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره ستر او مستقیم ګواښ دی. اغلي کالاس وړاندې وویل روسي هوایي حریم نقض کړی، په سیمه کې پوځي تحرکات ډېر سوي او د انرژۍ په شبکو یې بریدونه ترسره کړي دي. د هغې په ټکو د نورو کلونو پرتله روسیې سږکال د روغتیا، سیاسي، اجتماعي او تعلیمي برخو پرتله دفاعي او پوځي بودیجه ډېره کړې ده. اغلي کالاس اندېښنه وښوده چې د روسیې دا ډول پلانونه د اوږدمهاله یرغل لپاره ترسره کیږي. د هغې په ټکو که چېرته روسیا د پوځي یرغل نیت نه لري نو ولې په دې اندازه لګښتونه کوي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه روسي چارواکو په دې تړاو څه نه دي ویلي. که هزاره دی که ازبک له بدخشان. وروستی خبر بیا هم له لویدیځ ګاونډ ایران څخه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي د ایران ولس به د تپل سوي جګړې او سولې پر وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه پرون چهارشنبه د ایران خلکو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل ایران به هیڅکله د اسرائیلو د بریدونو لپاره تسلیم نسي. هغه په دې ویډیویي پیغام کې له اسرائیلو سره جګړې ته د تپل سوي جګړې نوم ورکړ. خامنه‌ای په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی سوی و په جواب کې وویل هغه هوښیار کسان چې ایران او د ایران ولس پیژني هیڅکله له دې ولس سره په ګواښونکې ژبه خبرې نه کوي او د ایران ولس هیڅ چاته نه تسلیمیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د امریکا هر ډول پوځي دخالت به بې له شکه نه جبرانېدونکې پایلې ولري. د یادونې وړ ده چې نن اوومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو خواو ته زورور او درانه تلفات اوښتي دي. دا مسکن د عمر درنو اوریدونکو، د هیواد داخلي او ورسره بهرني خبرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. اوس د هوا حالاتو ته لنډه کتنه کوو. غزنوي دلته بچي د ابدالي دلته کهول. نن پنجشنبه ده، سابل کې اسمان په بشپړ ډول سره لمر ده، تودوخې لوړه درجات 40 او ټیټه هم 23 او سبا جمعه ده. د اټکل له مخې به سابل کې بیا هم اسمان په بشپړ ډول سره لمر وي، د تودوخې لوړه درجه به 38 وي او ټیټه هم 40 او شنبې ته اټکل دا ده چې سابل کې به اسمان بیا هم په بشپړ ډول سره لمر وي، د تودوخې لوړه درجه به 29 وي او ټیټه هم 22. دلته ترکمن دی که تاجک که هزار
له خپلو ټولو فني او تخنیکي همکارانو او ریپورټرانو څخه په مننې سره درنو اورېدونکو د نن پنجشنبې خبري ټولګه پر همدې ځای سوما قاصد په کوربتوب او د ښاغلي الهام په پیاوړې تخنیکي لارښوونه پای ته رسېږي. تر بیا مو مهربان خدای مل او ښې چارې په مخ کې ولرئ. خبري ټولګه د سیمې هیواد او نړۍ تازه خبرونه، راپورونه او په وروستیو کې د هوا د حالاتو وړاندوینه هم دلته اورېدلی سئ. دا خبري ټولګه له شنبې تر پنجشنبې هر ماسپښین 3 بجې له ملي راډیو څخه